ننګرهار کې د افغان پوسټ ادارې کور په کور د خدماتو رسولو ګروپ د ولایت کې په لومړي ځل افغان پوسټ ادارې هیوادوالو ته کور په کور خدمات پیل کړل. د دغو خدماتو پیل مراسمو کې د افغان پوسټ اماراتي شرکت عمومي رئیس وویل دوی به له دې وروسته ننګرهار میشتو ته پاسپورټونه، تعلیمي او تحصیلي اسناد او نور خدمتونه تر کورونو رسوي. کور په کور لمبرونه پیدا کړي دي. دا د پلانکی کور لمبر دا کوڅه دا هغه ټوله ډیټا هم راټوله کړې ده. هغه یو سیستم چې جی آی ایس ورته وي د هغې طریقه په سیستم کې اچولې ده چې موږ ته د هر کور معلومات کېږي چې دا کور هغه ده. نو د افغان پوسټ کارمند یعنی پوسټرسان به هغه پاسپورټ که په دفتر کې غواړي، که په کور کې غواړي، که په دکان کې غواړي، که هر ځای کې غواړي، د ورځې په هغې اوږدو کې به ورته رسوي. د پاسپورټونو عمومي رئیس بیا وویل د اسلامي امارت مشران تر خپل وسه هڅه کوي چې ولسونو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د هغه وعدې دي چې اسلامي نظام مشرانو کړی وي او تاسو ته اوس په ثبوت باندې رسي. زمونږ به کوشش دای صاحب هم دای ان شاء الله، وعده هم دای ان شاء الله چې خپل ګرانو هیوادوالو ته د ژوند نور اسانتیاوې برابرې کړو، نور خدمات د دوی تر کورونو ورسوو. ننګرهار مرستیال والي بیا وویل افغانستان 40 کاله جګړو ټپي کړی او اوس داسې روغتیا پالانو ته په لاس ورغلی چې رغونې ته یې ملا تړلې. نوموړی وایي کور په کور د خدماتو رسول د یو لوی پرمختګ او هوساینې په لور زیری دی. تر کورونو پر رسولو پروسه د یقینا ډېر پرمختللي هیوادونو کې په ځینې هیوادونو کې دغه پروسه شته چې تر کوره پورې د پاسپورت یا اسناد یا نور اړین توکي هغه ته څوک ورسوي. الحمدلله امارت اسلامي په دغه برخه کې هم کوشش وکړ تر څو زموږ ولسونه د دې سهولت نه برخمن شي. د ننګرهار اوسیدونکي بیا د افغان پوسټ ادارې دغو خدماتو ته خوښ دي. وایي اوس یې کارونه ډېر په چټکۍ او کم لګښت سره خلاصیږي. یو چا به وظیفه به یې اخیستله، سند ته به یې اړتیا وه، دا به یې نه شوه ترلاسه کولی. ډېر به پسې په تکلیف او په کړاوونو کې وو. که موږ اوس د افغان پوسټ ادارې ته وګورو، دوی موږ ته داسې یو خدمت او داسې یو زمینه برابره کړې ده چې موږ په ډېر اسانۍ یو کس چې وغواړي په 3 یا 4 ورځو کې یا شاید چې ډېر وځنډېږي یوه هفته کې دغه خپل مشکل حل کړي. د یادونې ده چې افغان پوسټ اداره هیواد کې 1 نیمه پیړۍ مخکې رامنځته شوې چې فعلا په ټول هیواد کې 344 مرکزونه لري او د 192 بهرنیو هیوادونو سربیره په کور دننه 20 قسمه خدمات وړاندې کوي.